باندې ګوره تر اټکه پورې دا زمونږ خاوره ده، تاسو یې مه راسره منئ، خو مونږ یې دعوه لرو له دې دعوې نه تېرېږو که 100 کاله نور هم په مونږ باندې جګړه وشي. یوه دویمه خبره، 20 کاله د ناټو ته سپلای ورکه، تورخم بند نه شو، امریکایانو ته د بمونه رالېږل تورخم بند نه شو، په کابل کې د ناستې ادارې سپورټ د کوه تورخم بند نه شو، دلته زما بچي په هغه باروتو وژل کېده تورخم بند نه شو، اوس د ټماټرو د رومیانو د انګورو دپاره بندیږي. امریکایانو په تیرو 10 کالو کې 20 وارې د امریکا د پاکستان د خودمختارۍ خلاف ورزي وکړله. ریمن ډیویس په اسلام آباد کې پاکستانیان شهادت ورسول، هغه مو بیرته ولېږه امریکا ته، تاسو ویلې ډیپلوماټ ده. د هغه وخت وزیر خارجه شامود قریشي دغه الفاظ په ژوند زما له یاده نه وي چې ویلې چې آب وقت سر اٹھانے کا ہے سر جھکانے کا نہیں، لیکن د هغه وخت حکومت ورسره ونه لري. شاه محمود قریشي له وظیفې لرې که استعفا یې وکړه چې بالاخره پی ټي آی سره لاړل. صحیح شو. امریکا د پاکستان په چک پوسټونو کې علي مسجد سره برید وکړه، 22 پاکستاني سرتیري شهادت ورسول. تاسو د تورخم لاره بنده نه کړله. ډرون روزانه په پاکستان باندې کېده، هلته پاکستان خودمختاري نه وه. هر ورځ امریکایانو ډرون بریدونه په وزیرستان مبین صاحب سلاله چې کله په سلاله باندې امریکایانو 6 میاشتې دا بارډر بند و تړلی و، پاکستان امریکې معافي وغوښته، بیا پاکستان دروازه خلاصه کړی. حسن خان صاحب ما خبرې وګوره، ما ستاسو خبرو کې مداخله نه ده کړې، ما ته وخت راکړه. اوس هم وخت دا ده، اوس هم وخت دا ده چې وزیر اعظم مو پوه کوي، وزیر د خارجه مو پوه کوي. ګوره خبره خو زما واوره که نه، زما خبرې کې ډسټاپ مه کېږئ. ګوره پالیسي هغه رقم جوړه کړئ چې د دواړو هیوادونو په ګټه باندې وي. افغان ریفیوجیز یا په نړۍ کې چې څومره مهاجر دي، په میلیونونو پاکستانیان په اروپا او په امریکا او په عربو کې مسافر دي یا ریفیوجیز دي، مهاجر دي. هیڅ چا پاکستان د غلطې پالیسۍ له وجې نه مهاجر نه دي تنګ کړي پاکستانیان. تاسو څنګه ځان ته دا حق ورکوئ چې کله مو له پاکستان له افغانستان سره مشکل راځي، په بارډر باندې راځي، په یو چک پوسټ باندې راځي چې مونږ یې جوړوو، تاسو ډزې کوئ، بیا تجارتي لار د افغانانو په مخ باندې بندیږي. مونږ هم کولی شو حسن خان صاحب چې بالمثل عمل وکړو، د پاکستان ټول هغه میوې او فروټ او هغه شیان چې پاکستان کې جوړیږي په اسیا، په روس او په تاجکستان باندې بند کړو. اما مونږ د تجارتي اصولو خلاف کار نه کوو. مونږ سره تر تاسو ډیر پاور ده چې د پاکستان اقتصاد له پښو وګرځوو، خو مونږ دا کار نه کوو ځکه تجارتي اصولو ته پابند یو. دغسې پالیسیانې د دواړو هیوادونو په زیان باندې دي. پاکستان زه اوسم یو خودمختاره ملک نه بولم، ځکه چې تاسو د برق د بل هم چې راوړئ په خلکو باندې IMF سره به مشوره کوئ. تاسو چې یو ګیلاس اوبه هم څښئ IMF سره د دنیا ټول د دنیا چې څومره ملکونه دي، که تاسو د مصر مثال واخلئ، یو خبره کوم، تاسو وایئ پاکستان بالکل خود مختاره دی. پاکستان چې کوم دی، مصر هم د IMF نه دغه اخلي شرایط مني، چې نور ملکونه کم دي، ټول ملکونه د IMF یو نړیواله اداره ده، د هغې سره چې کوم مونږ کارمار کوو. زه وقاص صاحب له راځم، وقاص صاحب نه یوه پوښتنه کوم. وقاص صاحب ډېر وخت تاسو خبرې اوري. مبین صاحب وقاص صاحب ښه دي، صحیح ده مبین بھائی، منو ستا خبره منو، ته صحیح خبره کوو، خو لکه داسې خبره به کوو چې دا اړیکې مونږ وایي سټریټ ټاکس کې. مبین بھائی ته یو خبره کوم. مبین بھائی ستا د خبرو ته وشو بس ته کنه یو وقاص دومره غټ مبین دومره غټ تقریر دی وکړه، د افغانانو د وخت چې تورخم باندې دومره غټ تقریر دی وکړه، فلسطینیانو سره دغه وقاص نه کوي لکه پاکستان چې موږ سره کوي. وقاص صاحب ډېر ټیم مبین صاحب محترمه یاد ساته، مبین صاحب محترمه چې دا گزار مونږ نه یرو. صحیح ده، صحیح ده، یاد ساتو. وقاص صاحب نه پوښتنه جذباتي کېږي نه، تا ته ما هغه ورځ هم وایي چې جذباتي کېږي به نه، خوږې خبرې کوه او که نه دا جذباتو خبره نه ده، دا زما سټایل ده. پیدل کېږي به نه، ښکته به نه راځي. 40 کاله جګړه وشي، په جګړې کې رالوی شي، ته به هم همدغسې خبرې نه دا خبره دی، بالکل دا خبره دی. وقاص صاحب تاسو له راځو. وقاص صاحب تاسو ګڼئ چې داسې قسمه کله رویي یا داسې قسمه
سوچ نه پاغي کې حالات نور خرابيږي او دا موجوده چې کم افغانستان کې هغه سوال بیا دوباره کوم چیرې کم موجوده افغانستان کې کم عبوري حکومت ته د افغان طالبانو د دې لاندې د پاکستان سره پراتلونکو کې په مستقبل کې تاسو غنئ چې د حالات چې کم دي اړیکې چې کم دي نه دا به ښه شي کنه دا به د دې نه زیات خراب شي ځکه چې وخت تیر شو تقریبا 2 کال وشو امارت اسلامي په اقتدار کې راغلی ده نو رس تر بل هغه تعلقات خرابېږي ښه کېدل پکې موږ نه وینو. جی سیار صاحب زه خو په ذاتي توګه باندې که زما د زړه خبره وکړم نو زه د جنرال مبین صاحب 80% خبرو سره اتفاق کوم. ټیک خبره ده دی بالکل صحیح خبره وکړه چې پاکستان خود مختار ملک نه دی. نن زما وزیر اعظم د بجلی بل نشي د IMF د وینا نه دغه ډیکټیشن نه بغیر هغه نشي کومولی نو دا خو زما اعتراض دی. بل چې کوم د پاکستان د جنرال مشرف د وختو کومې غلطي پالیسۍ وي یا فیصلې وي زه په هغې باندې خو د ټول نه زیات اعتراض پې زه کوم د هغې نه زیات اعتراض خو پې تاسو کوئ احسن خان پکې نور چې کوم صحافي برادري ده یا سیاسي جماعتونه دي هغه فیصلې یا هغه پالیسۍ هغې د ملک ته ډېر زیات نقصان ورکو نو که جنرال مبین صاحب د زیات په خفه مونږ په دې باندې بل چې کوم دی د ریمنډ ډیوس خبرو کړل نه هغه اوس زموږ د سترګو د وړاندې خبره ده دا خبر هم د دې بالکل صحیح ده د چې کوم د ټرانسپورټیشن کې د نیټو ته هغه د پاکستان د تاریخ یو برخه ده اگر چې دا موږ وایو چې پاکستان چې په افغانستان کې وخت باندې مختلف حکومتونو راځي د پالیسۍ بدلیږي بدبختانه په پاکستان کې هم دغه شان کیږي یو کس راشي یو پالیسي بل کس راشي دغه بل پالیسي د دوی د جنرال صاحب چې کوم خبرې دي زما په خیال باندې پای کې ډېره زیاتې ټیک دي هغې سره زه اختلاف نه کوم زه د هغې تایید کوم خو زموږ چې کوم مین مسله ده نو هغه د TTP ده. TTP د پاکستان مسله ده زه بیا هم په دې باندې دا زما پوره یقین دی او زما د خپل موقف دی کېدای شي تاسو ورته غلط ووایئ چې TTP دا د پاکستان مسله ده دا د امارت اسلامي د طالبانو مسله نه ده. پاکستان به خپله دا مسله حل کوي که په بارډر باندې کوم د TTP یو کس راځي پاکستان ته هغه حمله کوي ظاهر خبره ده هغې الزام به موږ په افغانستان باندې په امارت اسلامي لګو چې ستاسو بارډر باندې ستاسو فوجیان دي ستاسو عسکر دي تاسو نو ولې کس راننوته خو که په پېښور کې په کوهاټ کې په باجوړ کې یا دغلته دننه په ښارونو کې حملې کېږي پکار دا چې موږ خپل کم زموږ کم افلاس دي یا زموږ کم کمی کوتاهیانې دي هغې باندې موږ کار وکړو پای باندې موږ هغه موږ کور وکړو خو بل چې کوم د دوی خبره وکړله د ډیورنډ لاین اولې سره زه تاسو وایم چې په امیر عبدالرحمن په چې کوم اګریمنټ کړو په 1893 کې یعنې په 1893 کې په دې باندې هغه وخت چې د برطانیې چونکې دلته کې راج و نو د امارت